د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. دغه په خبره له طالبانو غوښتي چې انتخاب دې خلکو ته پرېږدي، خو زیاته کړې ده طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. مسعود زیاته کړه زما په باور افغانستان پوځي حل لار نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد پر لور یوې نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې غږ یې واورېدل شي. د مسعود په ګډون یو شمېر پخواني افغان چارواکي وینا کې د یوې غونډې لپاره راغونډ شوي دي. احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه وینا کې چې له یو شمېر نورو سیاسیونو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې کړې دي. مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعدې شبکې په ګډون دېرش ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې فعالې دي او زیاته کړې ده چې نړیوال دې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. وروسته له هغه چې طالبانو کله پنجشیر ونیو، مسعود د پنجشیر ولایت څخه ووت او اوس په فرانسه کې ژوند کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.